أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهم ينهون عنه او دوی خلق منکوی دی پیغمبرنا وینعون عنه او دوی لریوزی ددنا وَإِن يُهْلِكُونَ او نهلا کوي الا انفسهما مگر خپل ځانونا وما يشعرون دوی نپوهیږي. په دې آیت کې د مشرکانو بل بدی اغا ذکر دا او زورنا دا چې د مکی مشرکان د قران کریم په تکذیب باندې اکتفا نکولا بلکې خلق به د دې دولستونا او د دې د اوریدلونا منع کولو چې داسې نو چرتا د قران کریم نه متاثر نشي او پخپل به هما د قران کریم نه انتهایی درجه کې نفرت او عغب کولو د قران کریم نه با لری عغبا اوسیدلو د قران کریم خواته بنزدې نه براتلو بلکې مکه مکرمه کې بعضی زایونو کندونو چې باغی باندې به بعض خلکو هغه مقرر کړیو چې دې مکه مکرمه ته سوکو د بهر ناراضي نو چې د دې پیغمبر خبره هغه وانوري. سورۃ حجر سوار لسما پارا 90 نمبر آیت مبارکه کې ویا. سورۃ حجر 90 نمبر آیت مبارکه کې ویا کما انزلنا علی المقتسمین لکه سرنګي چې مونږ را لګلې په تقسیم کوونکو باندې لاري هغه تقسیم کړي وي چې څوک دلته مکی ترازی نو دا ورته وایي چې د پیغمبرو خبره هغه وانه وریا. نو ګورا دوی کې دو ګناهونه یو لازمی یو متعدی پخپل باندې هم گمراهانو نور خلق هغه گمراهی ترابللا. یا علما داویا چې دا آیت د ابو طالب او د بعضی مشرکانو مبارک نازل شوه ده. نو معنا د آیت دا وهم ينهون عنه یعنی دوی خلق منع کوي د نبی علیہ السلام او د zarar ورکولو نه دي تسوک نپریک دي چې پیغمبر ته دې zarar ورسیا وینعون عنه خپل لریکيږي دا غد تابعداري او ایمان لا لکه ابو طالب با نسبی طرفداری هغه به کولا خلی کینو د ایمان د وجه نه بنوا ملګرتیا کولا زکا علماء یو د توفیق د ایمان هغه ملاونه شو اخلاص پکې نو تعاصر عن الله هغه پکې نو
او دا بویل والله ليصل اليك بجمعهم حتى وصدا في التراب دفينا قسم په الله داخل کو تا ته هیڅ zarar نشي درکوله اگر کټول راجم شي تر دې چې زو خاور کې حق له شما داخل تا ته zarar نشي رسوله او بیا ول پس دا بامرک مالک غضاضتن تخپل دین او کار بیانوا پتا باندې دې هیڅ تکلیف نه یا وابشر وقر بذاك منك عيونا خوشاله اوسېګا پدی باندې خپل سرګي اخی ساته یعنی زما با تاثر مدد وی تاثر به زما مدد وی ودعوتني وعربت عنك ناسه او تا ما ته دعوت راکو ما ته معلومه ده چې ته زما خیر خوای ما ته دعوت راکو ما ته دا پته ده چې ته زما خیر خوای ولقد صدقت وكنت ثم امينا او په دې مقام کې امانت غري الله او یقینا تو رښتینه یو په دې مقام کې امانت غري وارست دینا قد عرفت بانه من خير الاديان البريه دینا او تا ماتا داس دین پیش کو چې ماتا معلومه ده چې هغه د مخلوقاتو په دینونو کې د ټولو نه غوره دین دی او بیا ویلو ولولا الملامه حذار مصبه لوجدتني سمحا بذاك مبينا وکد خلقو د ملامتیا او د کنزلو نه يرنوي نو تابدو خامخ مونتلې وې چې ما بستا په دین باندې با غاړه هغه به میور کړي وې او بیمارو اخیرانه وخت یو او نبی له صلوات و سلام ورته ویل اکاکا ما تا په وکی دا کلمه وې چې لا اله الا الله قیامت کې به زوستار پار بیا با گواہی وکوما شفاعت به کو او اخر کې ویلو قبلت النار على العار اور می قبول دے خو لیکن شرم او نشم قبل والے خلق بوي چې ابو طالب دا د اور نه ویریدا نو شرم می قبول یعنی اور میں قبول دے خو لیکن شرما نشما قبل والے ودی ټکی ته نساو خطلا نبی له صلوات و سلام ډیر زیات خپو پریشان او سورۃ قصص کی اللہ آیت راولی گو انک الا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء وهم ينهون عنه او دوی خلق ملک یو د پیغمبرنا ګورا ابو طالب چې و نبی له سلام د چا سویلې نشو وينهون عنه او دوی لري وزید دنا نئی وړاندې والے ته ویل کېږي او دا شاملېږي راز سماغ وکي خودوتا او د دې هدایت نه راز کول یعنی هغه تقوا غنک دی په طریقه د قبل ولو او دا هغه د هدایت نه اراز کوي و اي يهلكون ان هلاك الا انفسهم مگر خپل ځانونه الله مطلب دا دی چې بدی کارونو سره د الله پیغمبر ته مسلمانانو ته نقصان نشي رسوله ځکه الله بخپل رڼا هغه مکمل کوي خپل دین او هغه غالب کوي
وتکند ته وغورځېدلې وما يشعرون ايان يبعثون او دوی نه پوهیږي وما يشعرون او دوی نه پوهیږي ولو ترى او کوینه تو اذ وقفوا على النار کله چې ودرول شي په اور باندې فقالوا پسوایبا یا لیتنا هی ارمان زمونږه نورادو چې مونږه واپس کله شو لولا نكذب بآيات ربنا من با دروغ نوایو پایاتونو دربو زمان ونكون من المؤمنين او من بيود مؤمناننا وسو پاخرت کی د دوی حال واغه بیان چې دی با قران او توحید بس بډیرو ارمانونه کې افسوسونه بکیا وخبتیر ولو تراو کچری وینه تو اغه وخت دوقفو علی النار چې او به درولې شي دی پور باندې یو مطلب او معنا علما دا کې علی النار معنا عند النار یعنی دور په خوا کې چې اور ورته ښکار شوی وي او دویمه معنا علی النار یعنی د اور د پاسه با صراط پول باندې ودرول شوی وي یا درې معنا وقوف په معنا د علم او په جاندلو سره نو معنا دا کتا لیدل کله چې بدوی اور ته داخل شي او پای کې با په درناک عذاب باندې پوښي چې وېسکه نو کتا لیدل وی غذاب چې دی باندې په دغه وخت نازلېږي د دې بس حالت وي دی وکم په خیمانتیا هغه په کوپر باندې کوي افسوسونه بکې ارمانونه بکې چاغه به هچا تان حاصلېږي نو خام خطاب ډیرو ناشنا د غبرهټ والا حال لیدلې وي چې هغه په غال پازو کې ناراګيريږي او داغه بیانو نشي کېدلې ولو ترى د دې جزاء پټه لرایت امرا فزيا تاب ډیرو د هیبتو حالتو اغا لیدلې وې ولا نكذب بآيات ربنا او من با دروغ نو وایو فایتونو دربو زمونگا ولا نكذب بآيات ربنا من با دروغ نو وایو فایتونو دربو زمونگا ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين او من با یود مؤمناننا من المؤمنين سورة مؤمنون اتل سمفارا سلمو نمبر آیت مبارک کی ویا سلم نمبر آیت کی ویا سورة مؤمنون سلم آیت کی ویا حتی اذا جاہدهم الموت دوی مخالفت کی تر دې چې کله راشي یو کس دې تمرګ قال رب ارجعون وای زما ربا واپس کی مال را لعلی اعمل صالحا لپاره دې چې عمل کوم نیک فيما ترکتو پاک کی چې ما پرېغو کلا چره دا سندا انها کلمت هو قائلها دا یو خبر دا چې دا وین کې دا غیده ومن ورائهم برزخ مخکې د دې فرد د اله یوم یبعثون تر دوره د هغه پورې چې دوی اوچت کړي شي لکه یو انسان بیمار شي ويرجيك الله زخك لما بیا بدا سن کوما
خو چې کله خشي بیا دا غي نولې آرامي نو کدا دنیا ته رام شي نو بیا بعد دین زیات ورانه بکیا بل بدالهما بلکی خارب شدیتا ما کانو یخفون من قبل اغه سوچ پټول به مخد دینا ولو ردو کچره واپسی لعادو خامخرا گردی لمانه عنه اغسطا چه دی منشیو دا غینا وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ یقینا دی خامخا دروغ جن دی بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ګورا د دوی ارمان با د رښتینی ارادي او د خالص عقیده بنیاد باندې بنیا بلکې دوی د دوی زلون په کفر او شرک او هغه بخاره کېږي یخفونا من قبل علماء د دې سمانه دا وې دوی تبا هغه شیخ کار شي چې دی پخوا هغه پټو ساتلو یو مطلب هغه دا ده علماء ویا مفسرین ویا اخفاء په معنا د تکذیب سره یعنی خپل تکذیب او هغه ورته وسو هغه ورته ښکار شي خپل تکذیب هغه ورته وسو هغه ورته ښکار شي او دوی معنا تفسیر قاسمی کیا یخفونا من الكفر وغیره من المعاصی یعنی دوی چې کوم کفر او نور گناهونه په دنیا کې پټولا او ځان ته کافرانو ګناګاران نه ویلو نو هغه ورته وسو راخار شو او درې مطلب هغه دا ده من قبلو د دینه مرادم د آخرت ده یعنی لګ مخ کې دوی د شرک نه انکار وکړو ولیکن الله چې کله عذاب ته بوزي د دې تبا پته ولګيږي چې واقعي موږ مشرکانو او انکار یې څه پیدا ورنکړلا ځکه وسارمان کې چې موږ مشرکان شو نو الله موږ دنیا ته بوزا او سلورم توجی ابن قیم رحمه الله اغویا ابن قیم رحمه الله ویا چې مشرکان کافران په دنیا کې په دې خبره پوهېدلو چې دا کتابم په حق باندې ده دا پیغمبرم په حق باندې ده دا مؤمنان مو په حق باندې روان دي سورۃ بنی اسرائیل وګورئ یو سلو دویمو نمبر آیت مبارکه دا کافران پوهېدل چې دا پیغمبر دا په حق باندې ده دا کتاب په حق باندې ده قال اول موسی علیہ السلام لقد علمت خامخا یقینا تپتدا ما انزل هؤلاء چې ندر علی گلیدا الا رب السماوات مگر رب د اسمانونو والارض او د زمکو بصائر دلائل د توحید وانی لاظنک یا فرعون مسبورا او یقینا زخامخا گمان کوم پتابانه اے فرعون لعنتی زما در باندې ګمان دې چې تلعنتی سورۃ النمل سوار لسمو نمبر آیت مبارکه کې مویا سورۃ النمل سوار لسمو نمبر آیت مبارکه کې ویا 14 نمبر آیت د سورۃ النمل پای کې مو د دې ذکر کیا سورۃ النمل وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا وجحدوا بها او انکار کو پاغه سرا واستيقنتها یقین کله پاغه باندې انفسهم نفسونو د دې
ظلما د وجه د ظلم وعلو او دولینا فانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وګورا سرنګو انجامو د فسادګرو څنګه انجامو د فسادګرو كيف كان عاقبة المفسدين او نورم علماء ډېر تفصیل او وضاحت په دې باندې ذکر کړي ولو ردو کچری واپشی لعادو خامخرا گردی لما نهو عنو آستا چی دی من شویو داغینا لما نهو عنو چی دوی من شویو داغینا لما نهو عنو وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ او یقینا دی خامخا دروغ جندی وقالوا وایدی ان هي ندیدا حالت الا حیاتنا الدنیا زمان مگر جوندو نزدی دے وما نحنو بمبوسین او نیو منگا دوبارہ پرتکلے شونا او نیو منگا دوبارہ را پرتکلے شوی ان هي الا حیاتنا الدنیا وقالوا او دیوائی ان هي نددا الا حیاتنا الدنیا مگر جون دے زمانگا نزدے وما نحنو بمبعوثین او نیو منگا دوبارہ را پرتکلے شوی وهم ينهون عنه او دوی خلق من کید دی پیغمبرنا وینهون عنه او دی لری وزید دنا و ایهلکونا او نهلا کوي لان پوسهم مگر خپل ځانونا وما يشعرون او دین پوهیږي ولو تراو کوي تو اذ وقفوا على النار کلچه ودرول شي پور باندې فقالوا پسوایبا یا لیتنا حیرمان زمون نوردو چې مونږ واپس کله شو ولا نکذب بیات ربنا من بدروغ نو وایو پاتونو درب زمان ونكون من المؤمنين ومن بيود مؤمنان لا بل بدالهم بلکه خراب شدیتا ما هغه سو کان یخبونا چې پټول به من قبل مخد دینا ولو ردوا کچره واپسی لعادو خامخرا گردی لما نهو عنو اغسطا چی دی منشوی داغینا وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ او یقینا دی خامخا دروغ جندی وقالوا ایدی ان هي ندیدا الا حیاتنا الدنیا مگر جندو زمانگا نزدے وما نحنو بمبوسین او نیو منگا دوبارہ را پرتکلی شوی اللہم قبینا فوقات